زه داسې دوې خبرې د تیر تاریخ درته کوم. غالبا چې کله 610 هجري پر دې امت راتلله، په دې وخت کې حکومت د بنو عباسیه و. د بنو عباسیه و حاکمان ډېر عیاشه سو. یو ورځ د کشنی اختر ورځ وله د بنو عباسیه و حاکم د خپل قصر سره ووتی، د عیدګاه میدان له راتلی او مخ ته ډولونه ورته غږېدو، اتړونه ورته کېدل، نر و ښځې ورته غورځېدل او دی په عیاشي کې را روانو د مازدیګر لمانځه له دی د عیدګاه میدان له راورسېدی او ټول خلک ورته انتظار دی د مازدیګر د لمانځه بعد یې د عیدګاه لمونځ وکړي. او داسې وخت هم رالی د بنو عباسیه و یو خلیفه چې د خپل قصر سره ووتی، د ډېرو ډولو ډمامو استقبالو په خاطر ماخستن د عیدګاه میدان له راورسېدی، د ماخستن د لمانځه بعد یې د عیدګاه لمونځ وکړي. د هغې په محلاتو کې به په یو محل کې 80,000 زربفته پردې غوړېدلې. د هغې محلات به د شداد د جنتونو غوندې ولو. ډېره بعیده مه بولئ چې کم څوک زما او ستا حاکمان دي چې د هغې زندګي وګورئ، د هغې محلات وګورئ. زه وایم شداد نسته، که شداد د دې محلات یې لیدلي وی په خدای قسم کې په خپل جنت ته کتلي له وی چې دوی په کوم شکل کوم عیاشي و کوم محلات ځان له جوړ کړي دي. لیکن الله تعالی د صحرای ګوبي څه چنګیز ورباندې راپورته کوي. چنګیز بعینه لکه زما او ستا پر سر چې د سور شما راپورته سوی دی. چنګیز څوک؟ هغې په صحرای ګوبي کې ګرده زندګي د مژکانو په خوراک تېره کړه. هغو نور څه نسو پیدا کولی، د غارو مژکان به یې نیول، په دې باندې زندګي کوله. د هغې د کور زنانه ګوربایي خاتون وه، هغې دښمنانو ځینې بوته دی یې کړ، ځینې پاته سو. د هغې پلار د هغې دښمنانو ور قتل کوي. هغې زندګي په ډېره قسمه پرسي کې تېروله، په ډېر بد حالت کې تېروله. لیکن چې کله 40 کاله د یو کوچنۍ قبیلې سردار و، چې کله 40 کاله ته عمر ورسېدی، الله ښه قوت و ځواني ورکړې وله، بس د خپلې قبیلې په خاطر بس جنگ د مسلمانانو سره شروع کړي، فتح او شکست روان سو. په دې وخت کې لوی حکومت د علاءالدین خوارزم ولو. د هغې حکومت پر ایران باندې، پر چیني ترکستان باندې، پر روسي ترکستان باندې، پر دې افغانستان او در دې دریای سند پورې دا ټول حکومت د علاءالدین خوارزم و. چې کله چنګیز د علاءالدین خوارزم مقابلې ته رانږدې سو، د هغه ډېر غټ سلطنت برای مقابله نه سو ورسره کولی. یو ځل د علاءالدین خوارزم سرحدي محافظینو د تاتاریانو قافله راوګرځوله، په هغې کې نارینه و زنانه و. نارینه یې ټوله قتل کو، زنانه یې د ځانې مینځي کې او مال یې په غنیمت کې، حالانکې هغه مستامنین ولو. چنګیز دستي قاصد ورته راواستوي، 2 او 3 قاصدان یې ورته چې ګوره یو حاکم د بل حاکم سره دومره ظلم نه کوي، زما سره دا ظلم مه کوه، زما د قافلې زنانې رایله کړه. لیکن علاءالدین خوارزم په خپل ظلم په خپل تکبر کې ولو. هغې د چنګیز ټوله قاصدان قتل کو. یو قاصد یې راوګرځوی، نیمه ژیره یې ور وخریله، نیمه یې ور پرېښوله، ورسه اوس په دا شکل خپل حاکم ته زما سره یې دغه وکړو. چنګیز چې کله چې قاصد رالی، چنګیز په دې باندې پوه چې مقابله نسم کولی، د دې غټ حکومت دی، بیا یې قاصد د خواست دپاره ورله راواستوی. مه کوه ظلم مه راسره کوه، یو حاکم د بل حاکم سره دومره ظلم نه کوي، هغه قاصد هم پسې قتل کوي. تاریخ الخلفاء لیکلی دی په دې وخت کې چنګیز د دریا پر غاړه په ښکار وتلی و، چې کله دا حال ورغلی چې یاره ستا بل قاصد هم قتل سو، باره 3 ورځې پر هغه ځای ودرېدی، نارې یې کې ولې د مسلمانانو ربه دا خلک زما سره ظلم کوي او زه دې خلکو د دې ظالمانو په مقابل کې زما مرسته او مدد وکړه. چنګیز پر علاءالدین خوارزم باندې را حمله سو، چې کله مقابله سره شروع سوله، نو الله تعالی چنګیز ته ورځ په ورځ باندې فتح ورکوله. چې کله ډېرې مځکې ونیولې، شیخ فرید عطار رحمه الله ډېر لوی بزرګ دی، د تذکرة الاولیاء مصنف دی، هغې د خپلو مریدانو سره د چنګیز مقابلې ته ور ووتی، ځکه هغه کافرانو پر مسلمانانو رالو. د چنګیز و شاته تاریخ الخلفاء لیکلی دي چې په دې ورځ کې ورځو نارې وهلې، پر دې کافرانو یې نارې وهلې، ول یا ایها الکفره اقتل الفجره، ولې کافرانو ورسئ د فاسقانو ور قتل کړئ. چنګیز به نارې کې ولې خلکو زه هغه سړی یم چې زندګي مې په مژکانو کې تېره کړې ده، مژکان مې خوړل، لیکن چې تاسو د الله څخه نافرمانه سواست، الله ستاسو دپاره زه یو عذاب رسولی یم، اوس به زما په لاس تاسو ته عذاب درکوي. شیخ فریدالدین عطار چې هغه ناره واورېدله چې ورېځو دا نارې ولې کافرانو ته یې ورسئ دا فاسقان قتل کړي، شیخ فریدالدین عطار پر شا باندې میدان شو، په خپله خانقاه کې کښېناستی، تاتاریان هلته پسې ورغلو، هلته یې قتل و شهید کړي.
په یو کال مسلسل کې 25 داسې حکومت 40 داسې حکومتونه چې د هغې آبادي به د 25 لکو پورې وله دا مکمل در تیغ ووتو د مسلمانانو چې پر کومه مځکه به چنګیز او تاتاریان تېرېدل د هغې مځکې څخه به د انسانانو د غوښو بویونه ولاړېدل او په هغه ښار کې به صرف د انسانانو ککرۍ سوځل کېدې او په هغه ښار کې به د انسانانو د قتلونو په وجه خاموشي وه بیا څوک غږ نه و ټول به قتل کېدو که نارینه وو که زنانه وو که کوچنی وو که لوی وو په یو کال کې 40 حکومته هغوی د لارې څخه ولاړو او په هغې کې د هر یو آبادي د 25 لکو پورې وله په دغه شکل مسلمانانو زندگی تیره کړې ده چې کله د مسلمانانو زندگی د الله د امر څخه خلاف سوې ده الله تعالی دغه رقم خلک بیا پر مسلط کړي دي یا هغه انسانان خپل دین ته راګرځېدلي دي یا هغه خلکو د دې مسلمانانو استحصال کړی دی